سهار مو نیکمرغه څنګه نوی نسل یا ځوانان فکري او ټولنیز ډول په ځان بسیا کیدلی شي. نن د خپرونې لپاره مو په لومړي برخه کې همدغه موضوع ټاکلې ده او پر همدې موضوع باندې خبرې اترې کوو. هغه موضوع چې ډیره مهمه او اړینه ده او ځوانان باید جدي ونیسي او حداقل یا د مکتب یا هم د پوهنتون له دورې نه ورباندې کار پیل کړي او دې ته په تمه پاتې نشي چې کله مکتب یا پوهنتون نه فارغېږي نو دولت د دوی لپاره د کار زمینه برابره کړي یا هم هغه څه چې دوی د دولت نه غوښتنه لري. ښاغلی بشیر احمد دریځ چې د پوهنتون استاد دی په سټوډیو کې له موږ سره دی. دریځ صاحب سلام، ستړي مه شئ، سهار مو بخیر. ډېره مننه، ستاسو ټول لیدونکو د سهار په خیر. ډېره زیاته مننه. استاد پیل به له ځان بسیاینې نه وکړو ځکه که پر دغه موضوع باندې بحث کیږي به اکثرا شاید په دې ونه پوهېږي چې خپله ځان بسیا یا ځان بسیاینه یعنې څه. مخکې له دې نه چې په دې موضوع باندې بحث وکړو، موږ به په پیل کې انساني جوړښتونو باندې بحث وکړو. انساني جوړښتونه چې شی دي، ولې ځینو انسانانو کې ناهیلي رامنځته کیږي، ولې مثلا ډېری ځوانان هغومره باورونه چې باید په ځان یې ولري نشي ترلاسه کولی. اصلا د انسانانو طبیعي جوړښتونه یا د انسانانو د پیدایښت سره سم لکه څنګه چې موږ ویلی شو چې انساني جوړښتونه د ټولو انسانانو، هغه که د هرې ځمکې خلک دي، که د هرې سیمې خلک دي، که د هر ماحول خلک دي، د خدای له لوري د ټولو انسانانو جوړښتونه په یو ډول ترسره کیږي. خدای ټولو انسانانو ته دوه سترګې ورکوي، ټولو ته یوه خولو، یوه پوزه او دوه غوږونه، یعنې دا د خدای له لوري چې څه ډول انساني جوړښتونه رامنځته کیږي ټول په یو ډول دي. څه ډول چې موږ د دوی وجودا څه چې موږ لمس کوو یا څه احساسوو، څه چې وینو، همدغه ډول ذهني جوړښتونه هم همدغه ډول دي. ټولو انسانانو ته یو ډول فکر، یو ډول اذهان، یو ډول مفکورې، یو ډول حافظې چې موږ معمول کې ورته ویلی شو. دلته بیا د استفادې برخه ده. ځینې خدای چې څه ډول انسانانو ته مثلا حافظې یا ذهنیتونه ورکوي، د ټولو انسانانو یو ډول دی. خدای چې څوک څه ډول استفاده ترې کوي په دې کې بیا تغیرات دي. موږ کولی شو دې کې یو ښه مثال داسې وړاندې کړو تر څو ټول لیدونکي پرې پوه شي چې خدای پاک لوري ټولو انسانانو ته یو د شاتو یا د شیدو ډک ګیلاس ورکول کیږي په پوره ډول ډک. ده چې څوک څه ډول استفاده کوي، ځینې انسانان دي چې دغه ګیلاس نه په پوره ډول استفاده کوي، ټول څښي. ځینې دي چې نیم څښي، ځینې دي چې اصلا خبر نه دي چې دغه ګیلاس موږ ته خدای راکړی که نه دی راکړی. دلته بیا ځینې موضوعات مطرح کیږي. مثلا یو کس چې پوهنتون ته ولاړ سي، اول پوهنتون ته یې کامیابېدو په وخت کې دی یو ډول ناهیلی وي، دی وایي چې کیدای شي زه ولاړ نه سم. ولې دی په ځان باندې باور نه لري، هغه اعتماد چې باید هر انسان په ځان ولري دی نه لري. ولې؟ ولا زما درس نه زده کیږي، ولا زما حافظه کې مشکل ده، زما ذهن کې مخکې له دې چې تجربه یې کړي دی ځان په اړه باندې قضاوتونه کوي چې ولا دا مې نشي کولی، دا نشم کولی. یعنې دغه منفي ګرایي، دغه غلط فکرونه، دغه منفي فکرونه د دې لامل شي چې دغه اصلي فکر هم له منځه یوسي. دلته تر ډیره پورې مثبت افکار په کار دي. کیدای شي ځینې ډیری وخت موږ نه موضوعات دا مطرح کیږي چې زما درس نه زده کیږي. ولې؟ ګوره ما ویلې دغه ته چې دا خبره کوي چې د درس نه زده کیږي، دا خپله نه زده کوې، خپله دې ته موقع برابروې چې څنګه دا ستا درس زده نه شي. ته یو ورځ ووایه چې زما درس زده کیږي. ډیری کارونه دې موږ وایو نه شو کولی. ولې نه شي کولی؟ ولا زه یا یې وس نه لرم یا یې توان نه لرم. یوه قصه مو دغسې کوم وخت کې چې کوم کس وایي په دښته کې پاتې شوی و، بیا دا کوم څه چې په شا کړي و دا ترې لوېدلي ول، ډېرې خوا دې خوا کتلي ول، منتظر شوی و، نو چا ورسره څوک نه ول چې کومک یې ورسره کړی و. یو کس دوه کس تېر شوي هغو ته غږ کړی و، هغوی نه ورسره کومک شوي. یو ساعت، 2 ساعته، 3 ساعته منتظر شوی، اخر کې خپله دغه پانډې را په شا کړې وه. خو لږ مخکې چې تللي وه خلکو پوښتنه ترې کړې چې څنګه، دا خو ډېر دروند و، دا خو تا ویل چې زه نشم کولی. چې مجبوریت را په شا کړم. یعنې موږ د ټولو کارونو ته باید ځانونه مجبور کړو، ځانونه مکلف کړو، تر څو موږ خپله ځان ته روحیې جوړې کړو. ډېر کارونه دي چې موږ یې کوی شو، خو زموږ د منفي افکارو په اساس، زموږ د غلطو افکارو په اساس زموږ نه شو ترسره کوی شو، نه ترسره کوو. موږ خپله دا موقع ورته برابرو چې باید ترسره یې نه کړو. حال دا چې ټول انسانان د خدای دلته یو ډول شرک هم موږ ښه به چې دغه موضوع لږ دیني اړخ ته هم لاړه شي، یو ډول شرک هم رامنځته کېږي. شرک ځکه رامنځته کېږي زموږ د صنف اول نمره او اخر نمره
دلته یو ډول توفیر رامنځته کي وایي د اول نمره ته خدای ډېر استعداد ورکړی د اخر نمره چې ده ته خدای استعداد نه ده ورکړی معنا ده چې خدای د انسانانو ترمنځ تفکیک کړی ده یو انسان یې ښه پیدا کړی یو انسان خراب حال دا چې د خدای داسې نه ده د خدای د ټولو انسانانو په جدول باندې یو برابر ده خلقت یو ډول ده مهرباني نه موږ همدغه ډول کوو خدای په ما مهربانه ده عمل نه کوو کار نه ترسره کوو وایي خدای مهربانه ده خدای مهرباني همدغه ده چې تا ته روغ لاس درکړی روغ صورت یې درکړی روغ فکر یې درکړی روغ قواره یې درکړی خو د چې استفاده نه کوي ترې نو دې کې خو موږ نه شو ویلی چې د خدای مهربانه نه ده یا مثلا تا ته خدای ذهن نه ده درکړی نو ډېری دغسې موضوعات دي چې زموږ ژوند ټولې چارې ګډوډې کړي دي ډېری وخت مثلا موږ په دې ته په تمه یو چې یاره خدای مهربانه د ډوډۍ به راکړي ورور ته خو لږ له کوره وځه ته خو لږ حرکت وکړه خدای په تا دا مهرباني کړې چې د ډوډۍ ګټلو لپاره لاس درکړی پښه یې درکړې وجود یې درکړی دغه مهرباني ده دا مهرباني نه ده چې ستا کور ته ډوډۍ درته راوړي دا مهرباني نه ده چې تا ته له بامه ډوډۍ راواچوي چې ته زما بنده یې وخوره کنه ډېر مشکلات دي ډېر موضوعات دي چې موږ خدای پورې ورتړلي دي حال دا چې خدای مخکې له دې نه چې موږ خلق کې دی زموږ په وجود کې دننه کړي دي د اول نمرګي وروستي نمرګي اصل هم دغه ده کولی شي اخر نمره هم اول نمره شي خو په دې شرط چې د خپل اذهان او خپلو فکرونه حد اقل دومره توانایي پیدا کړي چې زما او د اول نمره ترمنځ څه توپیر ده یو انسان هغه دی یو زه یم یو انسان هغه دی چې امتحان ورکوي یو زه یم زما او د هغه ترمنځ توپیر څه ده مشکل خدای دلته خپله ځان ته فکرونه خرابه کړي وایي چې یاره ولا هغه اول نمره دی باندې خدای رحم کړی په ما نه ده کړی ته خو هڅه وکړه ته خو درس ووایه ته خو هغه ډول چې هغه اول نمره استفاده کوي څه ډول فکر استعمالوي څه ډول خپله حافظه کاروي ته خو یو ورځ دغه په ډول باندې حافظه وکاروه یو ډول دغه په سیر باندې درس ووایه که بیا اول نمره نه شول بیا بېله موضوع ده خو زموږ خپله ځینې مفکورې دي ځینې خیالونه دي چې موږ خپله منفي کړي دي ډېری کارونه دي اوس موږ داسې نه ده اوس د کار موضوع تاسې مطرح کړله یعنې حتما کار شته ده خو په دې شرط چې موږ لاس په کار شو کنه که ډېر کارونه شتون نه لري کیدای شي مدیر به نه شم امیر به نه شم مامور به نه شم رئیس او دا خو پرېږده حد اقل موږ خو کولی شو چې یو باسکل خو پیدا کو باسکل څه وکړو شاته یو وړه کراچۍ هم کېږدي سرک په سر باندې به په کابل کې په دې ولایتو کې هغه روزمره خرچې خو زموږ وتی شي همدا ډول ګڼ نور کارونه شته ده چې انسانان یې ترسره کړي او خپل ژوند مخته پرېوځي دري صاحب ځان بسیاینه څه ده ولې موږ نه رسیږو ورته ځان بسیاینه په ځان باور کول دي لکه دا اوس موږ دا دومره بحث چې وکړو په همدې باندې چې موږ باید په ځان باندې باورونه پیدا کړو موږ باید خپلو وړتیاو باندې باورونه پیدا کړو موږ باید هغه څه چې خدای راکړي له هغه څخه استفاده وکړو همدغه په ځان بسیاینه ده ډېری وخت دغه په ځان بسیاینه په هیوادونو په کچه باندې استفاده کیږي دغه ویي یا د واژه موږ وایو چې مثلا چین هیواد چې ده په ځان بسیا ده افغانستان چې ده په ځان بسیا نه ده یا مثلا امریکا چې ده په ځان بسیا ده افغانستان چې ده یا بل هیواد مقابل کې وایي چې ده په ځان بسیا نه ده که چیرې د هیوادونو په ډول باندې موږ مطرح کوو دلته بیا ځینې موضوعات راځي مثلا ولې چین په ځان بسیا ده ځکه له اقتصادي پلوه دی دې کچې ته رسېدلی چې چا ته یې لاس بند نه وي مثلا د نظامي پلوه دی په دې بسیا ده چې دې ته مجبور نه ده چې چا ته لاس ونیسي چې ته ما ته یا عسکر راولېږئ یا وسله راکړئ یا دا خپله یې تولیدوي معنا ده چې انسانان هم همداسې دي وجودا هم انسانان هم ډېر شیان دي چې دوی خپله یې کوی شي خو دوی داسې احساس کوي چې بل چا ته مجبور یم مثلا اتاق کې پروت ده دی داسې احساس کوي چې یاره زه نشم کولی چې یو ګیلاس اوبه راواخلم یا د لټي په وجې یا د سستي له وجې یا بل عامل د ده کېږي دی امر کوي چې دغه اوبه خو راوړه حال دا چې دی خپله کولی شي اوس ستا مشکل شی ده خو یا کیدای سي لږ به ګنګس وي یا به بې خوبه وي یا به د مثلا شیمنه یا به ستړی خو چاته جګ سره وایخله موږ خپله دې ته موقع برابرو چې په ځان بسیانه شو اوس ډوډۍ موضوع شي مثلا مور ته مېرمنې ته خور ته غږ کړه چې ډوډۍ راوړه صحیح ده څه چې د هغوی مسؤلیت دا به ادا کړي نو تا ته خو څوک خوله کې ډوډۍ نشي درکولی چې ته په کور نه کوټه ناست یې خورې نه ځای نه دسترخوان نه سموې ډوډۍ نه جوړوې ځان ته خورې نه نو څه وکړې دا فطري ده که نه موږ په کوم محیط کې چې پاتې کېږو هغه محیط په موږ باندې تاثیر کوي درې موضوعاتو کې موږ وایو فردي ډول باندې کورنۍ ډول او ټولنیز ډول باندې دغه موضوعات مطرح کېږي فردي ډول معنا ده چې په کوم ټولنه کې اوسېږي کوم ماحول کې اوسېږي فطرتا انسان داسې یو ډول ځان حس کوي یا احساس کوي چې زه دغه کار نشم کولی
موږ پیل کې ډېر ښه تشریح کړو چې مثلا دغه نه کولو موضوع اصلا زموږ په ژوند کې نسته ده. ډېر کارونه دي، ډېر زیات کارونه دي چې موږ یې کولی شو، خو موږ وایو چې نه. بیا کورنۍ ماحول هم ډېر مربوط ده. مثلا تره که کوم کار کوي او وراره چې وړوکی دی ترې هغه هم داسې احساس کوي چې یاره باید داسې وشي. پلار که کوم کار کوي زوی هم داسې احساس کوي چې دا لکه کیدای شي ښه کار وي. مثلا تاسو به کیدای شي ډېرو کورنیو کتلی پلار چې سګرټ څکوي زوی که ډېر هم ځان وساتي خو هغه عمر ته چې رسېږي 15 16 17 دی خپله معمولا که ډېر هم ځان وساتي پلار که ډېر نصیحت هم ورته کړي دی هغه یو فکر چې ده ته پیدا شوی چې د سګرټ څه معنی یو ځل امتحانوي کیدای شي دغسې معمول پې هغه هم شي. هغه کورنیو کې چې پلرونه مثلا چرس کوي یا نور نشهیي توکي کاروي یا مثلا نور خراب عملونه ترسره کوي، معمول ده چې اولادونه ورسره هغه کېږي هغه عملونه ترسره کوي ځکه دوی ورته سودا وي، دوی یو بل نه تقلید کوي. خو ځینې کورنۍ دي چې هغلته مثلا نشهیي توکي اصلا څوک پېژني نه. دې تر څنګ هغه ماشومان چې بیرون وځي پوښتنې کوي دا څه شی ده، د سړي چې په خولو کې نیولی څښي دا څه شی ده، مثلا دا چې دلته توی شوي دا څه شی ده، دی خپل معلومات زیاتوي. نو ځینې شیان په دغه ډول باندې هغه کېږي، یو بل ته پاتې کېږي. دغه د ځان بسیاینې یا ناهیلي موضوعات تر ډېره پورې موږ ته بدبختانه له کورنۍ پاتې دي. پلار داسې یو احساس راکوي چې ته نشي کولی. مثلا ماشومتوب نه یو کار ده، یو ګیلاس د جګۍ هلته ږدي ما اخله چې دا دروند ده مثلا، یا یو چایجوش اخلي ما اخله دا ته نشي کولی، یا یو بل کار د مثلا وایي چې بیرون نه سودا راوړه دا مه لیږه نشي کولی. یعنی دغه فطرتا موږ ته له کورنۍ راپاتې کېږي. له وړکتوب نه دا موضوعات زموږ ذهن کې پچکاري کېږي. هغه وړکتوب نه موږ ته دغه افکار ذهن کې راځي چې موږ نشو کولی. حال دا چې هر څه کولی شو، ډېر کارونه دي که چېرې موږ خپل ماشومانو ته وایو چې دغه کار وکړه. زما زوی د مثلا 4 کلن یا 5 کلن ده، ډېر خلک دا اوس ماته وایي چې دا ښوونځی نشي لوستلی، خو اوس دا قوس کې به 6 کال شي اوس 2 صنف کې ده، تر ټولو فعال هم ده، ښې نمرې مړي صنف کې ښه درس هم وایي. خو معنا ده چې کار پې وکړه، خواري پې وکړه، تکلیف پې تېر کړه. که ته چېرې په دې نظر اوسېږي چې نشي کولی، هغه ماشوم خپل هم دا احساس کوي چې زه نشم کولی. خط ورته چې خط ولیکه که نه ته وایي چې وړوکی د مې پې لیکه نه شي کولی، خو ته جدي که پې جبري یې که چې څنګه یې کولی شي. چې منې کوي نو هغه به یې څنګه چې منې کوي هغه خدجې نه دی اوس فکرا ځان منفي ګرایي ته توجه کوي چې غټېږي لویېږي. بیا دا تر ډېره پورې ډېر کارونه دته مخته راځي چې دی وایي چې زه نشم کولی. مثلا کارونه دي ځینې دندې دي چې دغه جي ته به دې معرفي کړم والا دا زه نشم کولی، دغه کار به وکړم دا زه نشم کولی. معنا ده چې موږ یو ډول منفي افکار ذهن کې ساتلي دي او تل مو همغه لور ته سوق کوي. استاد که داسې فکر وکړو چې تر ننه دغه فکر له موږ سره نه و موجود او موږ دغه موضوع ته هیڅ بیخي فکر نه دی کړی، خو که د مکتب په دوره کې و هغه د کورنۍ مشر یا پلار هغه څه چې زموږ ضرورت و هغه یې موږ ته راپوره کول، قلم، کتابچه، قرطاسیه یا کالي یا داسې نور موارد. که هغه ته هم ځو پوهنتون ته هم ځو خو فکر وکړئ داسې یو کس لرو چې هغه ځینې موارد ته چې موږ اړتیا لرو هغه پوره کوي. دغه فکر څنګه را پیدا شي، څنګه هغه فکر بیا بیرته تقویت شي؟ دغه منفي فکر ښیي نه نه دغه د ځان بسیاینې فکر چې حداقل زه باید په ځان بسیا اوسم. په ټوله کې یو خو هغه ماحول چې ته یې مراحلې موږ طی کړی دا بیخي هر څه په ځان بسیا و. وخت چې موږ له وړوکوالي نه د پوهنتون تر دورې پورې زموږ مشکلات زموږ اړتیاوې فامیل پوره کړلې. دلته باید شخصا فرد کله چې ټولنې ته وړاندې کیږي، مثلا ښوونځی خلاص او پوهنتون خلاص، کله چې ټولنې ته وړاندې کیږي د یو ډول یعنی افکار شته د معمولا ډیری فکرونه دي. مثلا هر موضوع کې مثبت او منفي شته ده. مثلا موږ وایو د حکومت مثبت لوری منفي لوری، د طالب مثبت لوری منفي لوری، سکې مثلا شعر و خط چې موږ ورته وایو کنه د هر څه دوه مخه لري، خو مثبت خلک هغوی دي چې مثبت لوری یې سوق کړي. په ځان بسیا هم همدغه کوشش وکړی شي له پیل نه، یعنی زما په نظر له پیل نه ښه خبره به دا وي چې لومړی پلرونه کوشش وکړي ډېر هغه امکانات چې باید برابر شي یو ماشوم له ځان بسیا څخه وژغوري باید ورته برابر یې نه کړي. مثلا دی ښوونځي ته 10 روپۍ اړتیا لري، باید ده ته 10 روپۍ ورنه کړي، باید 15 ورکړي تر څو دی خپله په دې لټه کې شي چې څنګه 15 روپۍ ځان لپاره برابر یې کړم. پر 19 روپۍ نه یې وسپمومه. دغه شی چې مثلا یو په 10 روپۍ دی، یو 15 روپۍ، یو په 2 روپۍ، دغه نه کم قیمت والا شی واخلم، ارزانه شی واخلم تر څو د سبا لپاره هم پیسې وساتي.
زموږ ډیری وخت دغه ځان بسیاینې موضوع چې رامنځته کېږي مشکل دا وي چې موږ امکانات ډېر زیات ورکړو ماشومانو ته کله هغه چې لوی شي بېسرپناه شي یو ډول مثلا د ښوونځي وخت شي اوس یو ماشوم یو پلار نه توقع لري چې باید 100 روپۍ ورکړي پلار ورته 200 ورکوي خو که چیرې په ده باندې دغه 100 روپۍ هم بندې شي 50 40 30 ورکړل شي دی نور په دې هڅه کې ده چې څنګه کولی شي دغه 10 روپۍ نه په سمه توګه استفاده وکړي او سبا لپاره هم پلان جوړ کړي دغه سبا لپاره پلان جوړول له دغه 10 روپۍ نه سم استفاده کول په ځان بسیاینه ده چې کولی شي انسانان په ځان باندې بسیاینه بسیا شي او بل چاته محتاج نه شي کمو امکاناتو نه ډېره ګټه اخیستنه همدغه بسیاینه ده نو ډیری وخت دغه موضوعات مطرح کیږي چې دوی د کوشش وکړي بالخصوص فامیلونه په هره کچه دي ډېر امکانات د خپلو ماشومانو ته په لاس کې نه ورکوي دا ستا موټر شو دا ستا باسکل شو دا ستا موټرسایکل شو دا ستا کور شو یعنی دغه امکانات چې ورته ورکړي دی له ځان بسیاینې نه ختمیږي چې له نشت سره مخامخ شي نشت سره ګوره مجبوریت چې درته راغی ته مجبوره یې چې یو کار به کوې اوس مثلا یو کس ده د سړک په سر باندې کراچۍ درولې ده په ورځ کې یا 200 یا 300 یا 400 روپۍ ګټي خدای د کور کرایه هم ورکوي ماشومانو مصرف هم کوي ماشومانو ته ډوډۍ هم برابروي هر څه پې کوي خو بل کس راځي د سړک په سر باندې خیرات ټولوي هغه کس چې خیرات ټولوي او د دغه کس ترمنځ توپیر نشته ده خو هغه کس هغه ډول باندې اموخته شوی ده مفت پیسې ترلاسه کړي دي مفت عاید یې ترلاسه کړي دي خوند نه ورکوي چې په سختي باندې یو کار ترسره کړي خوند نه ورکوي چې سختې ته ځان ورکړي نو په دغه اساس باندې له دغه وخت نه دی په ځان بسیانه څه چې ټول عمر محتاج پاتې کېږي همداسې دغه د سوال یا د خیرات ټولول یا دغه بل چاته لاس نیول دا دوامداره کېږي او بیا د ژوند تر پایه پورې کیدای شي دا به ډېر امکانات هم ولري خو بیا هم یو ډول د احساس کوي چې باید یو چاته لاس ونیسي استاد امنشیني تاثیر لري ملګري او دوستان په دغه برخه کې بالکل دا دریم بخش چې د ټولنیز برخو یا د ټولنې برخه ده دا په پوره ډول باندې اغېزې کوي ځکه اغېزې کوي چې موږ یو ډېر ښه متل لرو د پښتو کې یا نورو ژبو کې ځینې متلونه دي چې ډېر پاخه دي چې مثلا بد ګرځې بد به پرځې که نه نو معمول ده چې چا سره ګرځې چا سره اوسیږي کوم ماحول ته اوس راشه د اروپا یو ځوان وګوره دغه ماحول مطابق ته راشه د افغانستان یو ځوان وګوره یا د نه بیخي تېر ته ولاړ شه د داسې یو سیمې چې لنډغرو لوپرو هر خلک پکې دي د غجې ځوانان وګوره او ته راشه د یو علمي کچې چې مثلا د پانتون ده او د ښوونځي د دجې شاګردان وګوره یعنې ځمکه او اسمان فرق کوي هر ماحول ته اوس لاړ شه مثلا د بدخشان خلک وګوره د پامیر د غونډۍ خلک وګوره بیا راشه د خوست خلک وګوره یعنې ماحول په سلو کې 100% هر ډول خلک کوم ماحول کومه ټولنه کې چې اوسیږي سل په سلو کې ته دغې ټولنې رنګ وانخلي 50 80 شپېته 50 جبري ده چې دا به اخلي ځکه هغه ماحول دغسې ده ځان بایارې ورسره څه ډول چې هغوی خبرې کوي د هغوی په خبره به ځان پوهوي که چیرې تا ورسره کوی شو کیدای شي ته هم ورسره خبرې وکړې ځینې حرکتونه دودونه عرف شغلیات د ټول تر ډیره پورې د ټولنیز چې موږ ویلې ټولنې د برخې اړوند دي چې ټولنه هم ډېر تاثیرات کوي ماحول کورنۍ او فردي ډول باندې هم ډېری وخت فردي ډول موږ داسې ویلی شو مثلا ډېری وخت شخصا یو کس افکار پیدا کیږي خو زه داسې وایم چې ښه به وي تر ډېره پورې موږ مثبت فکرونه وکړو بد فکر خو هسې هم شته ده اوس دغه بد فکر پسې چې څومره ځان زی ځان ژوبلی ښه به وي چې لږ مثبت لوری هر کار بد لوری هم لري ښه لوری هم لري ولې د بد په جای موږ چې په بد باندې فکر کوو ولې په ښه باندې فکر ونه کوو ولې په ښه لوري باندې فکر ونه کوو هر کار همداسې ده له ټولو بخشونه را شروع تر ټولو پورې که نه استاد دا چې فکر نه کوو معلومات نه لرو په دې اړه عامه پوهاوی په دې اړه کم ده زه وایم که خلک پوه شي په دې موضوع باندې چې حداقل په ځان بسیا اوسېدل نه یوازې دا چې هغه شخصي ګټې ماته رسیږي ټولنه هم له پرمختګ سره مخامخ کوي نو ډاډه یاستو چې بیا به خوبونه نه کوي منفي افکارو ته به اجازه نه ورکوي دلیل یې څه ده ولې ښه یو د تاسو چې موضوع یاده کړه د عامه پوهاوي موضوع ده عامه پوهاوی زموږ په ټولنه کې د نورو ټولنو په پرتله تر ټولو ډېر مهم ده ولې ځکه موږ د کورنۍ نه چې زموږ د پیدایښت ځای ده موږ هلته پیدا کېږو ټولنې ته راوځو لږه ځایه زموږ افکار منفي دي لږه ځایه موږ غلط فکرونه کوو وخت چې په داسې یو ماحول کې سړی رالویږي باید دی پوه شي باید ځینې پوښتنې د ده وجود سره مطرح شي ده نه باید ځینې پوښتنې وشي
چې ولې مثلا دغه کار کوي. دی باید د دغه پوښتنې د ځواب په لټه کې شي چې ولې دا کار کوم. خپل ځان نه باید خپلې پوښتنې وکړي. عامه پوهاوی بالخصوص ټلویزیونونه رسنۍ دا ډېر مهمه ده. دغه ډول موضوعات لکه د تاسو چې مطرح کوئ دا ډېر مهم دي. یعنې زه باوري یم چې که چیرې په 100% خلک نه هوښیاروي یا فکر نه ورکوي 80% خلک له دغو موضوعات څخه ګټه اخلي. ډېر کسان دي چې ورته اړتیا شته ده چې باید فکرونه وکړي. بې فکره هېڅ کار نه کېږي. هره موضوع سره چې مخ کېږي یو ځل وجودا د سړی پې فکر وکړي مخکې له دې نه چې بل څوک ورته وایي. ځینې موضوعات دي مثلا ناهیلي موضوع شوله. ولې زه ناهیلی شم که نه بدیل لوري مثلا موږ خوشحالي لرو. ولې زه خوشحاله نشم چې ناهیلی شم. یا مثلا ولې زه خرابه لباس کې واوسېږم حال دا چې کور کې ښه لباس لرم. ولې مثلا زه خراب ملګرو سره وګرځم حال دا چې ښه ملګري لرم بدیل یې که نه. ولې مثلا زه مور و پلار سره بد خصلت او عادات او خرابې خبرې وکړم حال دا چې ښې خبرې بیرته بدیل کې لرم. ولې مثلا ټولنه کې ناوړو خلکو سره رفت آمد وکړم حال دا چې ښه خلک هم شتون شته. دغه پوښتنې دي چې دوی خپله وجودا فکرا دې ته اماده کوي چې دی مثبت فکر وکړي د ټولنې په ګټه باندې فکر وکړي او دې ته ځان اماده کړي چې یار زه کولی شم چې هر څه اوسېږم. نو تر ډېره پورې دغه موضوعات ډېر ضرور دي چې انسانان په ځان باندې باور پیدا کړي. ډېر کارونه دي چې دوی نشي کولی یعنې دوی داسې یو فکر کوي چې نشي کولی خو کولی شي. که نه دغه د نن شاهدي زه د نن امتحان کوي چې کولی شي که نشي کولی. ډېر کارونه دوی وایي چې زه نشم کولی. ته خو یو ځل میدان ته ورښکته شه یو ځل امتحان کوه چې کولی شي که نشي کولی. مهمه نه ده هر څه. اوس بیا خبره یاده شوه چې اوسپنه چې څومره ټکۍ هغومره پخېږي. یو ځل ناکامي 2 ځلې ناکامي 3 ځل ناکامي دا په دې معنا نه ده چې تا ماتې وخوړله. دا هر څه بالکل ډېره مننه تاسو نه خوشحاله اوسئ. بس ما همدغه پیغام ده چې کوشش وکړئ مثبت فکرونه وکړئ او د ځان د بسیانې خیال وساتئ. ډېره زیاته مننه. ډېره مننه.